شاعر دی ګران حشمت انګوال صاحب او غږ دی عمر صدیق درویش. سحر به هم راتللو مازیګر به هم راتللو، سحر به هم راتللو مازیګر به هم راتللو، بنه به جوړوله خو اکثر به دا راتللو. د کسته به مو ویل ورته چې ګوله څنګه راغلې، د کسته به مو ویل ورته چې ګوله څنګه راغلې، سترګې به یې راواړولې غلی به خندېدلو. خبرې به مې وکړې ټوله شپه به شوګیره شوه، خبرې به مې وکړې ټوله شپه به شوګیره شوه، چې زه نه وی وده هغه به نه وده کېدلو. زما هم ډېر زیات خوښ و لیونی ورپسې ومه، جانان به هم زما په مخ کتو نه مړېدلو. بس مینه محبت و ښکلي ښکلي زندګي وه، زه هغې زارېدمه هغه مانه زارېدلو. خفه به یې کړم ډېره زه به ځان ته په ژړا شم، خو بیا هم د هغه نه ما زړګی نه صبرېدلو. بس ورځ په ما قیامت و چې په کومه ورځ به نه و، زړګی به مې هغه پسې د غمه جاړېدلو. بس څومره تکلیفونه او دردونه وو په ژوند کې، خو ما د خپل لالي دپاره هر یو درد زغملو. مونږ دواړه لیونو په یو بل پسې قسم دی، چې اومې نه لیدلی نو ما خوب چرته راتللو. ما سوچ هم نه و کړی چې په ژوند به داسې کېږي، ما سوچ هم نه و کړی چې په ژوند به داسې کېږي، جانان به مې قسم دی ورځ په ورځ یې بدلېدلو. په زړه کې شوق پیدا شو د رباب چې زده کوم یې، هغه پسې والله چې دا به هر وخت ګرځېدلو. چې چرته د رباب کړنګ شو دا به هغه ځای کې ناست و، ډېر مینې نه ربابه یې په غېږه کې نیولو. زه یو دوه کې حیران وم چې خدایه داسې وشو، خو ډېر راباندې ګران و ما به نه خفه کولو. ما ویل به ورته فون باندې چې چرته یې زړګیه، د کسته به یې ماته خپل رباب وټنګولو. ویلو به مې ټوله شپه چې خدایه څه به کېږي، زه ویښه ومه تر هغې چې ملا اذان کولو. ویلو به مې ټوله شپه چې خدایه دا څه کېږي، زه ویښه ومه تر هغې چې ملا اذان کولو. سوالونه منتونه به مې کول ورته کلار شه، که مکلو زما په نصیحت نه پوهېدلو. زما خو پروا نه وه کوې هر څنګه نو خیر دی، زما خو پروا نه وه کوې هر څنګه نو خیر دی. خفه ترېنه ټول کور شو نیمو شپو به ګرځېدلو، که کور خلکو خفه کړی نو زه به هم ورڅه خفه شوم. په ما د ځانه ګران و ما په زړه کې ګرځولو. دا بلاړلو ملګرو سه به ټوله شپه به ناست و، دا بلاړلو ملګرو سه به ټوله شپه به ناست و. سحر چې ملا بانګ ویل نو کور ته به راتللو. یا اومې نه لیدله یا رابطه مې چې ونه شوې، قسم دې ما په خدای چې زړګی مې خوږېدلو. مونږ خپلو کې خپلوانو څه بندیز په مونږه نه و، مونږ خپلو کې خپلوانو څه بندیز په مونږه نه و، چې مونږ کره دا راغلی نو ما زړه خوشحالېدلو. خبر نه ومه خدایه چې ټول عمر جدا کېږي، که څومره پښتانه وی خو ما دا نه پرېښودلو. و میاشت د رمضان مونږ اختر ته و خوشحاله، ما ویزو به چکر ته دغه سوچ به مې کولو. روژه وه 15مه دا اوده به و کمره کې، خپل ورور د لاسه خاورې شو په خپله یې ویشتلو. دا دومره بدنصیبه و په کور کې هم څوک نه و، ګینټه نیمه یوازې دا په ځمکه لوغړېدلو. سرو وینو کې لطپت خدایه ما کله هېرېږي، رور زړې کاڼې سخت و هغه نه پرې ترسېدلو. ډېر ساعت په تېر شوی خلک راغلو دا یې اوچت کړو، سا ووته په لاره هسپتال ته چې وړلو. زما خو ارمانونه اوسم ډېر په خپل زړګي کې، زما خو ارمانونه اوسم ډېر په خپل زړګي کې. مرګیه 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 دومره زر دې رانه ولې بیلولو، مرګیه 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 دومره زر دې رانه ولې بیلولو.